السلام علیکم ګرانو کتونکو جابر شاه درویش یم دا شاهد خان دا یو کلیپ مخې ته راغلو دا تاسو وګورئ بیا به نورې خبرې کوو سر تاسو د دې دماکې باره کې ووایي دا دماکه څنګه وشوه د دې دماکو په باره کې ستاسو څه تاسو لږ صبر وکئ څنګه صبر وکړو دماکې کېږي خلک مري دماکې زموږ په ملک کې دا دماکې څه نوې خبره خو نه ده ما ته پته ده چې ټول پکې غریبانان مړه دي دې دپاره زه د میډیا په مخامخ دا اعلان کوم چې هر زخمي دپاره 2 لکه روپۍ او هر مړي دپاره 15 لکه روپۍ مقرر شوي دي د سر قیمت لګولو نه مخکې دومره واوره چې دا ګیر چاپېره پراته مړي او زخمیان زه د څاروو نه د انسان بچي دي او د انسان بچي په دولت نه خرڅېږي پې د خپل سیاست کورسۍ بچ کولو دپاره دی نن د لکونو روپو اعلان وکړو که د دې نه مخکې دی 100 لکه روپۍ د سکیورټي دپاره ورکړی وی نو نن به د ګلونو په شان دا ښایسته ماشومانان لکه د خزلې دانوانه نو پراته د دې ماشومانو قاتلان هم تاسو یئ او ستاسو هغه غټخېټي حرامخور افسران دي ځکه چې ستاسو بچي په کوم سکول کې سبق وایي نو هغې دپاره بې شمېره پولیس او رینجر او زمونږ د غریبانانو د بچو سکول دپاره صرف یو څوکیدار ولې غریب سره دومره زیاتې کوئ ولې کوئ خدای او رسول ته وګورئ چې مه چیړئ غریب سره ملګرو ویډیو تاسو وکته په دې کې یو ډیر غټ پیغام دی شاهد خان پکې هغه کسان ټارګټ کړي دي کم چې د پاکستان ناسور دی او د غریبو خلکو په وینو باندې هغوی خپل سیاست کوي هغه محکمې پکې ټارګټ کړي دي منم چې شاهد خان فلمونه جوړوي ډیر ګډ وډ کردار دی خو دا کلیپ ډیر قیمتي و په دې کې یو ډیر غټ پیغام دی دغه خلکو دپاره دغه حکمرانانو دپاره د کمو په وجه باندې چې د غریب سړي وینه اکثر په دماکو کې غریب والوځي او د چا په دماکه کې چې الوتي وي هغه انسان د درېمې دعا ته هم لاړ نشي اکثر تپوس ته هم لاړ نشي نو ډیره د افسوس خبره ده موږ پښتانه بس صرف په زنده‌باد او مرده‌باد پسې ځو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو مخکې شیر کې موږ ته راکړئ اجازت د الله په امان